دا د خوست ولایت د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ ځوان رسول خان یوسفزی ده چې په یو رنګ سړی مشهور دی. له تیرو 2 لسیزو راهیسې یو رنګ کالي، بوټان، جرابې، پکول، موبایل، ساعت، ګوتمۍ، قلم او ځینې نور توکي کاروي چې وایي له دغه کار هدف د یووالي پیغام رسول دي. دی وایي دغه کار د هیواد په کچه بېساري او ډېر مشهور شوی دی. خو ترنګه لباس لرم، یعنې دغه زه چې هم دغه 20 کاله کېږي دغه لباس اغوندم. نو په خوست کې د هغې لباس په هغه مقصد زه په خوست کې په یو رنګ سړي مشهور یم. ډېر خلک ماته په دغه وایي چې یو رنګ تر ټولو یو رنګ لباس اغوندي که نه، زه ته ته وایي چې یو رنګ سړی. ما هدف یعنې صلح یوواله ده. یوواله څنګه یوواله؟ زه تر سر نه خپل پر یو رقم یم، یعنې ټول هر څه مې یو رقم دی. زه دې رفع عام ده، هدف مې دغه ده چې ټول افغانان یو رقم شي. لکه څنګه زه ستا نه خپل یو رقم یم، ټول افغانان یو رقم شي. نو دنده مې یو ښوونکی یم او دنده دغه لرم زه. یوسفزی که څه هم داسې دنده نه لري چې ښه عاید ولري او هغه په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی، خو وخت ناوخت ملګري ورسره د جامو په تیارولو کې همکاري کوي، خو ډېر وخت په خپل معاش توکي پیري. خو دغه مقصد داسې خبره ده، تر اوسه پورې دغه مو کوم لباسونه چې کوم یا لباس چې کوم تر اوسه پورې خو ملګرو داسې کومک کېږي داسې که نه، خو دومره کومکونه مو چا نه دي کړي. دا لباسونه چې مو په کړي دي، دا کوم زه یم معلم یم، د معلم نه مقصد هغه څه هر چا پاره کوم دغه دا لباسونه دي، دغه صرف د معلمۍ دنده لرم زه اوس وخت. د په خبره ځینو نورو ملګرو هم هڅه وکړه چې د په څیر یو ډول لباس وکړي، خو بریالي نشول. د نوموړي په خبره داسې هم شوي چې د کالیو رنګ ته ورته په یو نیم څیز پسې ان 20 ورځې هم ګرځېدلی دی. که ته وایم محترمه دغه لباس تیارول ډېر خلکو کوشش کړی ده چې دغه یو رقم لباس واچوي ویغوندي، او ډېر کوشش کړی ده. ډېر ملګري غواړي، د نه یو ملګري ماته وویل چې زه غواړم تا رقم لباس واچوم، خو ډېرو ملګرو دا هڅه کړې ده، دومره حوصله یې څوک نه لري. ډېر کوشش کړی ده چې دومره لباس تیارول دا وخت غواړي، میاشت غواړي، 20 شپې غواړي، 10 شپې غواړي، یعنې دومره وخت غواړي. دغه دې تیارول ډېر سخت دی، خلک حوصله نه لري او پیسې خیر پیسې مصرفه ده، خو دغه لباس اچول د څوک حوصله نه لري. که زه ته وایم زه په یوه لباس په یو دغه جرابې ورته وایي که نه، موږ په داسې 20 ورځې ګرځېدلی یم بازار کې، ما په 20 ورځو کې دا هماغه رنګ پیدا کړی ده. نو دومره وخت نه خلک غواړي چې وایي چې حوصله نه لري، نه شي کړه. رسول خان یوسفزی وایي پر افغانستان سربیره خلک له هیواده بهر هم ورغواړي او تشویقوي.